د مدینه نبی سردار د خوار یارا ویم د سویز ډالونه امت روان کو خاطر دهر فخر گزرنا د مدینه نبی سردار د خوار یارا ویم د سویز ډالونه امت روان دهر فخر گزرنا حرم پرکڑی ازمائشونا بل قسم قسم ستمونا حرم پرکڑی ازمائشونا بل قسم قسم ستمونا هیلے دنگر بچیس پر کڑے بدنامی کڑن ٹول مسجدونا هیلے دہر بچیس پر کڑے بدنامی کڑن ٹول مسجدونا خانہ کب بند شوئے د دین کلی بند شوئے ټول نفرتنا وینم سنت کسی بند شوئے نن گستاخی شروع دا د دین کمی شروع دا امت یکرلو پارا پارا شوی بی ادبارا پورا کوی در مطلبنا الملک گزر نشتا مسجدنا پاتے طالبان لڑن کتابنا پاتے المنز گزار نشتا مسجدنا پاتے طالبان لڑل کتابنا پاتے نن قرآن پاک دا برکت پرشو نشتا عمل تلاوتنا پاتے نن قرآن پاک دا برکت پرشو نشتا عمل تلاوتنا پاتے نن قیدیانت پیدا شو بل مرزایت پیدا شو دلالت لوڑا پکی جرات پیدا شو دا دوی دا غیرو مینات دخدای دخمانو مینات نن مسلمان اخرل بدارات بیقرار حسو کی نوری فریدنا کلا کسی دنا بوات کڑی بل قسم قسم شیطانات کڑی کلا کسی دنا بوات کڑی کلا کسی دنا بوات کڑی
بلکې اسما قسمه شیطانات کړي پلا مرضی او غریانی غواړي دا پاک اسلام نه بغاوت کړي بلا مرضی او غریانی غواړي دا پاک اسلام نه بغاوت کړي نن پان کانورونو زما کلم باخکاری پا امتحان کی ڈوبی خفا خفا اخکاری پا دین حملے شروع دی داسی خطر اخکاری دین قربانی غواړي دا سربازی نشتا دا دین باللا شاکر گاندینی جتنا دا مدینی نبی سردار ویم د سویز ډالونه امت روان په خطلاره تیبیر عبارا د هر خواخری گذرونه د دې خپل او خوندور نتیه کلام د پر فرمایش کړی دا ډیر په درانه مینا حضرت الله دل سوز او کلام دای ولوی علمگیر شاکر په خبر کو اوازونه لکه هر یو تربیه آشنا او عمر فاروق متعاصف